یو ځوان سوال کړل، دا سوال د حیا خلاف هم دی، لیکن چونکې په دې حواله سره ډیر ځوانان سبا کې په دې مرض کې مبتلا دي او ظاهره خبره ده دی ویډیو به مقصد هم دغه چې په دې کې زه میسج هم ورکم او د داسې چې کوم ځوانان دي چې کوم په دې لت کې مبتلا دي هغه ته میسج هم ملاو شي او شری مسلې علم ته موشي. دی ملګری سوال دا کړل چې زه د فحش فلمونو یعنی چې کوم ګنده فلمونه دي بیکاره فلمونه دي د هغې د کتو عادیمه او د هغې نه علاوه د ورځې دغه خیالات ماته راځي، هغه ګنده خیالات ماته راځي، د هغې ګنده خیالاتو سره زمانه قطري خارج کېږي. نو آیا په دغه قطرو باندې غسل واجب کېږي یا نه واجب کېږي؟ لومړی خبره دا ده چې فحش فلمونه کاته په دې حوالې سره سوال پکارو چې آیا دا فحش فلمونه قتل څنګه دي؟ د خو د یوې مسلې ته پوسو کې چې دا قطري خارج کېږي په دې فحش فلمونو نه بعد د چې کوم خیالات راځي ګنده خیالات راځي د هغې نه پس د نه قطري خارج کېږي. دې حوالې سره د سوال وکړو لیکن دا سوال نه دی کړی چې دا فحش فلمونه کاته څنګه دي، د دې نقصانات څه دي. ګوره فحش فلمونو په حوالې سره یاد وساتئ، نه ظاهره خبره ده نن سبا د ټکنالوژي دور دی او د ټکنالوژي په دور کې که اوس ته ښه سرچ کوي په هغې حوالې سره معلومات کوي نو هم ستا مخې ته راځي، او که یو بد شی ته په هغې حوالې سره معلومات حاصلوي نو هم ستا مخې ته راځي. او بیا خاص کر کې چې کوم ځوانان د هغو چې کوم عقل هغه ځای ته نه رسېدلی، هغه د هغو جذبات زیات دي، عقل یې کم وي، نو په دغه وجه باندې د هغو چې کوم خواهشات دي د هغو چې کوم جذبات دي هغه د بل طرف ته زیات دي، نو په دغې وجه باندې هغه بیا داسې شیزونه سرچ کوي، یعنی ګنده شیزونه سرچ کوي. څنګه چې دې ملګري سوال کړلی چې د فحش فلمونو صرف عادي نه بلکې د نشې د حده پورې په دغه کې مبتلا یم، نو بیا دغې حد ته ورسېد. نو په دغې وجه باندې د بیا دغه ځوان چې کوم د قوم مستقبل د خپله زندګي برباده شي، ظاهره خبره چې د زندګي برباده شي نو روان چې کوم نسل دی هغه به ټول بیا برباد وي. دا صرف د یو کس معامله نه ده بلکې روان نسل ټول په دې حوالې سره په دې عذاب کې مبتلا دی. د دې ګوره بېشماره نقصانات دي. یو نقصان خدا د روحاني حوالې سره زمونږ دین زمونږ مذهب د دې حوالې سره منع کړله. یغضوا من ابصارهم، تاسو چې خپل نظرونه دي هغه کته کوي، د خپل د نظرونو حفاظت وکړي. زمونږ دا نظر چې کوم دی د دې د حفاظت چې انسان د دې حفاظت کوي نو د شرمګاه محفوظي د پوره جسم سلامت دي، او که چرې دا انسان خپل د نظر حفاظت ونه کړي نو بیا د شرمګاه محفوظ نه د جسم بیا غلط استعمالېږي. سمجھ کې خبره دي. د بد نظرۍ ګوره د زنا اولنۍ سیړي ده یا دغه شانتې د زنې اولنۍ سیړي ده چې انسان بد نظري کوي نو د هغې نه بعد بیا به دی څه کړي، یا په زنا کې مبتلا کېږي یا به دی څه کړي مشتني وغیره به کوي یا نور بل غلط لارې به اختیار کړي. نو په دغې وجه باندې شریعت ګوره زمونږ ستاسو په دنیاوي حوالې سره زمونږ د جسم د فایدې په حوالې سره او زمونږ د فایدې په حوالې سره موږ تاسو چې کوم حکمونه راکړلي هغه زمونږ ستاسو خپله فایده ده. که چېرې موږ خپل د نظر حفاظت وکړو نو موږ محفوظ یو، او که چېرې د نظر حفاظت نه کوو او په نظرۍ کې مبتلا یو یا دغه شان د فحش فلمونه ګورو، د دغې په ذریعه باندې دا چې کوم الله رب عزت موږ تاسو ته نعمت راکړلی دا د الله رب عزت امانت دی، ځکه به دې حوالې سره زموږ ستاسو نه سوال کېږي. نو په دې حوالې سره الله رب عزت موږ څه فرمایي چې تاسو به دې حفاظت کوئ. او په حدیث شریف کې راځي چې دا د سترګو زنا دی، بد نظري چې کوم دا د سترګو زنا دی. نو بهرحال په دې حوالې سره خو یو نقصان دار چې روحاني حوالې سره زمونږ نقصان دی. زمونږ دین زمونږ مذهب زمونږ رب چې موږ ته د دینه منع کړله د هغې نه باوجود موږ دا کار کوو، دا د رب نافرماني ده. دویمه خبره دا ده چې بیا دې انسان ته په څه شي کې چې کوم لذت دی هغه نه محسوس کېږي. د دین په کم کار کې د موس کې د عبادات کې د قرآن تلاوت کې نو په هر شي کې چې کوم دی د بیا لذت نه میلاویږي، هغه میټاسو ته نه میلاویږي چې کوم میټاس یو انسان خپل د نظر حفاظت کې هغه ته کم میلاویږي. نو په دغه وجه باندې چې کوم روحاني حوالې سره د زندګي برباد شي. دویم نقصان د دې دا دی چې د جنسي حوالې سره جسمانی حوالې سره د صحت هم برباد شي. د په جنسي حوالې سره کده واده وکړي نو د هغې نه پس د چې کوم زندګي د ازدواجي زندګي د په هغې باندې ډېر فرق پرېوځي. بیا د دې چې کوم ظاهره خبره ده د چې کوم طاقت ته هغه ضایع شوی یو انسان داسې نه دی چې د بد نظري وکړي فحش فلمونه وګوري د سلامته پاتې شي، داسې نه ده. که چېرې د مجزني هم نه کړي د زنا وغیره هم نه کړي د هغې نه باوجود هم د دې انسان چې کوم طاقت دی هغه د امتیازو په لاره کې د وړو بولو په لاره کې د وړو بولو سره خارج کېږي. څنګه چې ډالډا دا چې په ځای باندې پرتی ته په اور باندې نه یخي نو دا جمع وي بالکل چې دا ته په اور باندې کېږي دا بالکل ولی شي بالکل اوبه شي. نو دغه شانتي د دې مثال لکه چې انسان بد نظري کې د جذبات بړکاويږي نو دغه خپل ځینې خارج شي او بیا چې تر څو پورې
هغه یا د زنا په شکل کې وزي یا د مشدنی په شکل کې وزي یا دغه شانتي د وړو بول سره دا خارج کیږي دغه شانتي دنه د پګلاوي ختمي نو دا جنسي او جسمانی حواله سره د دې نقصانات دي. دا غي نه علاوه نفسیاتی حواله سره د انسان ډیر چې خلک داسې دي چې کوم خلک په دې کې مبتلا شي هغه بیا ډیپریشن طرف ته لاړ شي ځکه چې یو طرف ته حقیقت وي حقيقي ژوندۍ بل طرف ته دغه ګوري بیا د خواهشات نه پوره کیږي چې کوم د په باغ ویډیو کې ګوري نو په دغه وجه باندې د انسان د دماغي طور پر د ډیسټرب شي او ډیر شهرک داسې چې هغه بیا ډیپریشن شکار شي او د تنهایی شکار شي داسې انسان بیا په معاشره کې سم نشي کولای تعمیري اصول نشي لرلی چې یار زه سیو مقام حاصل کم د هغې نه علاوه د دنیا د کار نه ظاهره خبره ده د جسم باندې فرق به وزي جسمانی حواله سره د کمزورتیا محسوس شي دی بیا پروتي د تنهایی شکار شي دی بیا د هغه خلکو مجلس ته نشي دی چې کوم د یاران دوستانی یا یو داسې مجلس چې هغه یو تعمیري سوچ لري یو مقام حاصلول غواړي نو د هغه خلکو سره بیا ولاله ناست نه کی دی بیا محدود شي دی بیا د تنهایی شکار شي د دې یعنی ژوندۍ برباد شي. خلاصې کلام دغه نو بهرحال په دې حواله سره اولنه خبره ده چې ځان د دې دغه د دې عذاب نه ځانو ساتي کچري تاسو په دې کې مبتلا شوي نو د دې مثالوم د نشي دی چې څنګه انسان نشه کې یو لګ نشو کې دا غینه بعد نشه بیا بڑھاويږي بیا دې بګي مستقل دغه شي پروتي بیا 24 غنټه په دغه نشه کې دی بیا مبتلاوي دی بیا نه د دیني نه د دنیا دی بیا رسم نه. بهرحال الله رب عزت زمونږ د ټولو مسلمانانو د روان نسل د ټولو الله رب عزت د داسې قسم لا حرکتونو نه ګناهونو نه حفاظت وکړي. بهرحال د ملګری دا مسلې ته پوس کړل چې په دې حواله سره اوس فحش فلمونه دیو کاته دا غینه پس یا فحش فلمونه د نسی نه کتنی باز کسان دا چې اسی خپل کور والا څخه خبرو کی یا غب شپ لګي یا دا غینه علاوه اسی ذهن کې سوچ راشي ګنده سوچ راشي نو دا غینه بعد د دغه سوچ سره د شرمګانه چې کوم د قطري خارج شي په دغه قطرو ته ظاهره خبره دغه ته مزي ویل کېږي چې کله انسان یو سوچ لري یا څنګه چې تاسو ما خپل د کور والا سره غب شپ لګي خبرېږي یا جنسي حواله سره هغه سوچ وکي نو په دغه حواله سره بیا د دنه ظاهره خبره قطره خارج شي هغه قطره چې کوم دا هغه د لذت سره نه خارج کېږي ظاهره خبره ده چې کوم منی دا هغه لذت سره خارج کېږي جټکه سره خارج کېږي نو دغه د منی ویل کېږي په باندې ظاهره خبره د غسل واجب دي لیکن اکثر د سوچ وغیرہ سره یا د بد نظر سره چې کوم قطره خارج کېږي هغه ته مزي ویل کېږي دا بغیر لذت نه خارج کېږي لیکن انسان ته لونوالی محسوس کېږي چې زمانه سره قطره خارج شو لیسدارا قطره نو په دغه حواله سره د ملګری سوال کړل چې زه اکثر دغه سوچ کوم دغه فلمونو نه پس بیا پر ورځ ما پسین کې دغه ګنده سوچ وي خیال وي نو دغه سره زمانه دغه شان قطره خارج کېږي نو آی په دې باندې غسل شته یا نشته نو د دې حواله سره یاد وساتئ چې په منی خارج کې دوه باندې غسل کېږي هغه منی ماته استوي چې هغه د جټکې څخه خارج کېږي او د لذت څخه خارج کېږي او مزي چې کوم دا څنګه چې اکثر د سوچ سره ماته استوي دې ته مزي ویل کېږي نو دې قطرې سره په انسان باندې غسل نه واجب کېږي دغه شان دي باس خلک بولو بار ته ځي د وړو بولو بلار باندې د امتیازونه مخکې یا وروستو قطرې ته خارج کېږي بالکل گاړه قطرې نو په هغې باندې ډېر خلک سوالات کوي چې یار په دغې باندې غسل واجب کېږي یا نه واجب کېږي نو دغې ته ودي ویل کېږي دا اکثر د ګرمایش په وجه باندې یا دغه شان دي انسان ته قبض ولګي غزور وغیرہ لګي نو د هغې سره دغه قطرې خارج کېږي نو دغې ته ودي ویل کېږي په دغه باندې غسل نشته نو امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.